له ملګرو ملتونو وروسته د یو پراخ تشکیله سازمان چارواکو له افغانستان سره همکارۍ مهمې وبللې او په دوام یې ټینګار وکړ. د اسلامي همکارۍ د سازمان سکرتر جنرال په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت منځته راتلل وستایي او ټینګار یې وکړ چې یاد سازمان له افغانستان سره د همکاریو او اړیکو د زیاتېدو لیواله دی. ایاد امین مدني د چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره په لیدنه کې دا مسایل مطرح کړل. افغانستان اوس د ملي یووالي د حکومت څښتن دی. د همدې په خاطر به موږ په دې وتوانېږو چې په ګډه له ټولو غوښتنو او تمو سره په مخ لاړ شو. نه یوازې د افغانانو لپاره بلکې د سازمان د غړیو په حیث موږ ټول د رښتینو او ښو اړیکو همکاریو په تمه یو. د اسلامي همکارۍ د سازمان سکرتر جنرال ښاغلي امین همداراز افغان ولسمشر او اجرایي رئیس ته مبارکي ورکړه چې په یو تفاهم سره یې د ملي وحدت حکومت رامنځته کړ. دا لومړی ځل دی چې د نوي افغان حکومت له تشکیل وروسته د یاد سازمان یو مهم چارواکی افغانستان ته په سفر کې د همکاریو ډاډ ورکوي. اخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس افغانستان ته د اسلامي همکارۍ د سازمان د مشرتابه سفر مهم او د همکاریو په زیاتوالي کې ګټور وباله. ښاغلي عبدالله وویل دا یو ښه فرصت دی چې د افغانستان او د اسلامي همکارۍ د سازمان ترمنځ د همکاریو او اړیکو په زیاتوالي خبرې وشي. بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو وروسته د افغانستان اسلامي جمهوریت او د اسلامي همکارۍ د سازمان ترمنځ د مسایلو د بحث لپاره د دوی سفر یو ښه فرصت. همداراز دا مهمه ده چې له یاد سازمان سره په ټولو مربوطو مسایلو او د همکارۍ په زیاتوالي هم خبرې وشي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه چې د اسلامي همکارۍ د سازمان سکرتر جنرال تر دې مخکې هم له افغانستان سره د همکاریو او ښو اړیکو په برابرولو کې مرسته کړې ده. اسلامي همکارۍ سازمان په 4 قارو کې 50 دایمي غړي لري چې د اسلامي هیوادونو لپاره په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې د اسانتیاو او همکاریو د رامنځته کولو په هدف رامنځته شوی دی. افغانستان دغه سازمان په چوکاټ کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو فعال غړی دی. اقتصادي کارپوهان له افغانستان څخه دغه سازمان ملاتړ ډیر مهم بولي. دوی وایي که څه هم تر دې مخکې یاد سازمان له افغانستان سره ډیره مرسته نه ده کړې، خو افغان حکومت ته پکار ده چې د ګټورو پروګرامونو له لارې یاد سازمان همکارۍ او ملاتړ ته وهڅوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.